دغه شپږیزه چې له خیره سره د اګست په 12مه نیټه پیل کېږي او تر 15مه نیټې پورې به دوام مومي. د نهم پړاو د دې مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډېر ښه ډول سره ترسره سوي دي. تاسو یې شاهدان وئ چې دې مخکې هم یو پړاو ترسره سو، په ډېر ښه ډول ترسره سوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه د زونونو لوبډلې دي، یعنی عبارت دي له سپین غر، بند امیر، میساینک، امو او بوسل لوبډلو نه. دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه ځلې لوبېږي، یعنی هر لوبډله مخکې دی چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه وارې مخامخ کېږي، اته لوبې به کوي مخکې دی چې پایلوبې ته لاړ شي. موږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرله او ځینې پوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي. د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده. دا یادونه باید وکړم چې د 14 کمرو سیټ اپ ده، چې دې مخکې د 14 کمرو سیټ اپ موږ نه لره. بله خبره باید زه همدا وکړم چې په له دوی سره چې موږ د پروډکشن د لا ښه والي لپاره 15 کسانو بخي کسان بارني کسان هم د موږ سره چې په هغې کې هندي او ترکي مسؤلین دي چې هغه تخنیکي همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به له موږ سره مرسته کوي. د دې سیالیو لپاره لا ښه والي لپاره چې موږ کوشش وکړو د رن آوټ یا داسې کوم ډاوټفل ډیسیژن چې وي یا کومې شکمنې پرېکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي، د هغې د لا کیفیت د ښه والي لپاره چې موږ کیفیت ډېر واضح ډول باندې هر څه واضح سي، د هغې لپاره موږ 3 باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی سو. یعنې په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نشي. ټولې 21 سیالۍ دي د پایلوبې په شمول باندې، او همدارنګه په امریکا او کاناډا کې هم دا سیالۍ خپرېږي. په دې هیله باندې چې یو ښه ټورنمنټ ولرو. ډېره مننه، خیر وشي. او انشاءالله زموږ د ټولو د ادارې او د همکارانو د ټولو انشاءالله اراده ده چې د دې وارې به شپږیزه د نورو شپږیزو څخه ډېره مختلف وي. په هره برخه کې به انشاءالله په ښه کوالټي باندې د همدې ترڅنګ لکه څنګه چې سعادت صاحب وویله چې ولې کرکټ بورډ دا پرېکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپله وکړي. تاسو خبر یاست چې مخکې به شپږیزه فرنچایز وه، ټیمونه به نورو خلکو سره وه، هغو رانیولې وه. موږ مننه ترې کوو یو ځل بیا. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ طبیعي ده، خپل یو پلان لري. ډومسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیري د ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای څخه لوبغاړي دي. نو هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولی سو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان او د هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره، هغه نه سو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه، ډېر ښه روان و، خو هومرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغومرې لاسته راوړنه نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپله وکړي. الاول بند امیر لوبډلې مشر سیده حشمت الله شادي، د میساینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران، سپین غر لوبډلې مشر راشد خان، د بوست لوبډلې مشر رحمت شاه، او اخر کې د امو د لوبډلې مشر عظمت الله عمرزاده. دا به د دغو 15 لوبډلې مشرانی. ما به 6 بیس یا 6 اساسی تیم‌ها را انتخاب کردیم. تیم‌های شپږیزه که در قدم نخست سنتر کانترکت یا نشنل تیم بازیکنایی که عضویت تیم ملی افغانستان داره، دوم بازیکنای قراردادی توپ سفید یا واید بال، سوم اساس بازیکنایی که در قشتاپه خوب پرفورمنس کرده بودن، چهارم اساس بازیکنایی که در لسته عدمت تعداد کمی را ما از لسته انتخاب کردیم، و پنجم اساس که از بازیکنایی که نمایندگی از افغانستان در تیم‌های ابدالیان یا تیم الف افغانستان کرده بودند، و همچنان بعضی بازیکن‌ها از تیم 19 سال کشور که جام جهانی را بازی کرده بودند. البته باید یادآور شد که بازیکن‌های تیم ملی را به شکل مساویانه در کل تیم‌ها یا در 5 تیم ما انتخاب کردیم که همیش مساویانه است به اساس ضرورت تیم‌ها.
بعد از او اما تو بازیکنای قراردادی و تا پرفورمرای مسابقات داخلی که قبلا من یادآور شدم. ما سکوادای تیم یا لستای نهایی تیم برای شما به خوانش میگیرم و در ضمن شاید بعض سوال پیش شما خلق شود که بعض بازیکنایی که عضویت تیم ملی افغانستان داشتن و فعلا حضور ندارن به خاطر که فتنس تستشان مانده یا سینیر بازیکنای ما که بودن در تاریخ 6 آگوست فردا نه پس فردا یا فتنس تست میتن، بعد از او بازیات دوباره اسکوادا گنجانیده میشن.